بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او د سیاه جامې به په تن وي. په تېر کلاس کې موږ تاسې د پایتان پر انهریټنس باندې بحث وکړی. په دغه کلاس کې موږ تاسې انشاءالله د پایتان پر ټایپ اف انهریټنس باندې بحث وکړو چې موږ تاسې په پایتان کې اصلا 4 ټایپس د انهریټنس لرو. انهریټنس ولې رامنځته کیږي او دغه انهریټنس چې دی دا عموما د پایتان په چایلډ کلاسونو پورې تړلی دی چې یو پرنټ کلاس څو چایلډ کلاسونه لري، یعنی دا په دغه د چایلډ کلاسو په نمبرونو او د پرنټ کلاس په نمبرونو پورې تړلی دی، یعنی څو چایلډ کلاسونه څو پرنټ کلاسونه چې دغه د چایلډ او پرنټ کلاسو د نمبرونو او تعداد په اساس انهریټنس رامنځته کیږي. او بل موږ تاسې کولی شو چې د ریل لایف اگزامپلونه چې دي یا ریل ورلډ مثالونه چې دي دا د حقیقي ژوند مثالونه دا په ښه انداز په پروګرامینګ کې امپلیمنټ کړو نو د انهریټنس څخه استفاده کوو. چې موږ تاسې په پایتان کې اصلا 4 ټایپس د انهریټنس لرو. لومړی سنګل انهریټنس دی چې دلته یوازې 2 کلاسه دی، یو پرنټ دی او بل چایلډ دی، یعنی دا هم د از آر ریلیشنشپ لري. بل ملټیپل انهریټنس دی. ملټیپل انهریټنس مثال چې 2 پرنټ کلاسونه وي او یو چایلډ کلاس وي، یعنی یو چایلډ کلاس له 2 نورو کلاسونو څخه انهریټ وکړي یا د هغه خصوصیات ځان ته راجلب کړي. دریم ډول یې ملټي لیول انهریټنس دی. ملټي لیول انهریټنس دا داسې یو انهریټنس دی چې دلته بیس کلاس لرو، د هغه چایلډ لرو او د هغه چایلډ لرو، یعنی دا ټول د یو زنځیر شکل لري چې د زنځیر کړۍ یو په بل پورې تړلي دي. دا زنځیر خپله د ملټیپل انهریټنس یو ښه مثال کېدلی شي، یا هم د نیکه لمسي او دغسې کورنۍ سجرا چې وي هغه یوازې چې یو کس موږ په دې کې انتخاب کړو، یعنی نیکه د لمسي ترمنځ چې اړیکې وي دا ملټیپل انهریټنس راځي. بل هایرارکل انهریټنس. هایرارکل انهریټنس ښه مثال چې موږ وایي ټري ډاټا سټرکچر چې دی دا هایرارکل انهریټنس دی خپله، چې یو روټ نوډ لري یا یو بیس کلاس لري او څو چایلډ کلاسونه لري، چې دا موږ تاسې د یو کورنۍ سجره په دې کې ښه وړاندې کولی شو په هایرارکل انهریټنس کې. نو دا و د انهریټنس ټایپونه په پایتان کې. نو اوس به موږ تاسې راسو خپل د پایتان امپلیمنټیشن به وکړو د هر ټایپ انهریټنس، څو موږ نور هم ښه سر په خلاص چې څنګه کولی شو دغه د انهریټنس ټایپونه په پایتان کې امپلیمنټ کړو. که چیرې وګورو دلته هم دغه خبرې دي یوازې انګلیسي باندې لیکل شوي دي. موږ تاسې په پایتان کې سنګل انهریټنس، ملټیپل انهریټنس، ملټي لیول انهریټنس، هایرارکل انهریټنس دغه 4 ډوله انهریټنس لرو په پایتان کې. لومړی راځو د سنګل انهریټنس څخه به موږ تاسې امپلیمنټیشن شروع کړو چې سنګل انهریټنس څنګه په پایتان کې امپلیمنټ کولی شو. سنګل انهریټنس enables a derived class to inherit properties from a single parent class, thus enabling code reusability and the addition of new feature to existing code. سنګل انهریټنس اجازه ورکوي چې یوازې یو کلاس derived class ولري چې دې ته سنګل انهریټنس وایي، چې دغه یو derived class یا چایلډ کلاس د ټول پراپرټیز د پرنټ کلاس انهریټ کړي او بیا دې ته اجازه ورکوي چې خپله دغه کوډ ریزیبل کړي، یعنې دوباره د استعمال وړ کړي او دې ته یو نوي فیچرونه هم اضافه کړي. موږ تاسې په سنګل انهریټنس کې 2 کلاس لرو چې یو موږ تاسې وایي بیس کلاس. که زه راسم موږ تاسې په سنګل انهریټنس کې بیس کلاس لرو او بل هم موږ تاسې لپاره د بیس کلاسونه ډرایوډ کلاس موږ تاسې لرو په سنګل انهریټنس کې. بیس کلاس عموما چې موږ تاسې د پرنټس په نامه بولو یا د سوپر کلاس په نامه یا خپله بیس کلاس، نو د کلاس کې ورڅخه استفاده کوو. یو د پرنټ په نامه زه یو کلاس جوړوم. کله چې موږ تاسې د پرنټ په نامه باندې یو کلاس جوړ کړئ نو دلته دغه کلاس خپل په ځان کې یو فنکشن لري. د فنکشن لپاره موږ تاسې همیشه فنکشن ډیفاین کوو، نو د ډیپ کیورډ څخه استفاده کوو. له هغه وروسته د فنکشن نوم لیکو. فنکشن 1 په نامه زه دا یوه فنکشن لرم او موږ تاسې وایو چې په پایتان کې هر فنکشن باید ډیفالټ یو پرامیټر لري چې هغه د سیلف په نامه سره دی. پرنټ دغه فنکشن یوازې ماته یو print statement کوي یا یو statement print کوي this function is in parent class. دا یو ساده statement ما print کړی چې دا د function statement ده. هغه وروسته موږ تاسې یو بل کلاس چې موږ تاسې وایو derived class لرو. د derived class
څخه مطلب یعنې دا هغه کلاس دی چې له دغه پرنټ کلاس څخه دی انهریټ کوي، یعنې د ده پراپرټیز انهریټ کوي. او موږ کولی سو چې د ډرایوډ کلاس په واسطه نور فیچرونه هم پرنټ کلاس ته یا خپل کوډینګ ته اضافه کړو. نو بیا هم د کلاس کیورډ او د چایلډ په نامه زه یو کلاس اخلم. کله چې موږ تاسو غواړو یو کلاس انهریټ کړو، یعنې هغه څخه فیچرونه انهریټ کړو، نو هغه کلاس دغه چایلډ کلاس ته موږ تاسو پرنتیسیز ورکړو او پرنتیسیز کې د هغه کلاس چې غواړو موږ انهریټ کړو د هغه نوم لیکو چې فرنټ موږ غواړو د فرنټ کلاس څخه انهریټنس واخلو یا د هغه پراپرټیز خصوصیات ټول انهریټ کړو. دا کلاس هم ځان ته یو فنکشن لري، تو په نامه یا دوهمه فنکشن، او هر فنکشن په پایتان کې د سیلف کیورډ لري چې له یاده مو ونه وځي. بیا هم دا یو پرنټ سټیټمنټ لري، ساده پرنټ یو میسج پرنټ کوو. this function is an child class. غواړو چې موږ تاسو یو ابجیکټ جوړ کړو د چایلډ کلاس څخه، خو د چایلډ کلاس په مرسته موږ تاسو کولی شو چې د پرنټ کلاس یعنې د چایلډ کلاس د پرنټ کلاس ټول خصوصیات ځان ته انهریټ کولی شي. نو د چایلډ کلاس لپاره موږ تاسو اوبجي یو ابجیکټ جوړوو او خپله د چایلډ کلاس نوم لیکو او په پرنتیسیز فالو کوي دغه کلاس. اوبجي ډاټ فنک یعنې فنکشن 1 زه غواړم چې کال کړم او له هغه وروسته زه غواړم چې اوبجي ډاټ فنکشن 2 هم کال کړم. که چیرې دا زه رن کړم لومړی به دغه پرنټ سټیټمنټ چې د پرنټ کلاس د موږ پرنټ وګورو this function is in parent class، ځکه د چایلډ کلاس د ابجیکټ له لارې موږ وکولی شو چې د پرنټ کلاس خصوصیات انهریټ کړو. دا اوس موږ لپاره سنګل انهریټنس. هغه وروسته موږ داسې ملټیپل انهریټنس وایو. ملټیپل انهریټنس داسې یو انهریټنس دی چې دلته موږ تاسې دوه پرنټ کلاسونه لرو او یو کلاس له دغو دواړو څخه انهریټ کوي، یعنې د خصوصیات ځان ته را اخلي. چې دغه ملټیپل انهریټنس په جاوا کې پورټ نه لري، لکه په سی پلس پلس کې ملټیپل انهریټنس سپورټ لري. په جاوا کې موږ تاسې بیا د انټرفیسز په واسطه کولی شو چې ملټیپل انهریټنس را مابینځته کړو. نو غواړو چې دلته یو بل کلاس مثال به زه داسې درکړم لکه مور او پلار. نو یو زوی چې دی کیدای شي د مور پلار دواړو څخه ځینې خصوصیات انهریټ کړي یا واخلي. نو راځو موږ تاسې یو بیس کلاس جوړوو. بیس کلاس دلته موږ دوه بیس کلاسونه لرو، مثال بیس یعنې بیس کلاس 1 او بیا هم موږ تاسې لرو بیس کلاس 2 او له هغه وروسته موږ تاسې ډرایوډ کلاس لرو. لومړی راځو د بیس کلاس 1 په نامه زه به د کلاس یو مثال ورکړم لکه مادر په نامه دا صرف یو کلاس دی چې موږ تاسې غواړو د بیس کلاس په واسطه یې رامنځته کړو. نو مادر په نامه موږ تاسې یو کلاس لرو چې دا خپل کلاس یو وریبلز لري، یو اټریبیوټس لري د آیډي په نامه چې دا باید ډیفالټ موږ صفر انتخاب کړو، یعنې آیډي صفر ده. د هغه وروسته موږ تاسې باید یو فنکشن جوړو. فنکشن خپله د سیلف کیورډ استفاده کوي چې موږ تاسې ول دا د سیلف کیورډ یو هره فنکشن غواړي په پایتان کې موږ ته پرنټ کړه سیلف ډاټ آی ډي، یعنې موږ غواړو چې دغه آی ډي پرنټ کړو. هغه وروسته موږ تاسې بیس کلاس 2 ته راځو. بیا هم د کلاس کیورډ فادر په نامه یو بل کلاس جوړوو. دا موږ تاسې دوهم بیس کلاس دی چې دا خپله فادر موږ تاسې وایي چې دا هم ځان ته مشخص آی ډي لري، باید ډیفالټ په صفر ورکړو. هغه وروسته بیا هم یو فنکشن د سیلف کیورډ استفاده کوي. اوس موږ تاسې راځو خپله دغه آی ډي هم پرنټ کوو، یا د فادر په نامه چې دغه کلاس کومه آی ډي لري دغه هم پرنټ کوو. نو پرنټ self dot id که وګورو دا زموږ ته چې لومړنی کلاس شو بیس 1 کلاس شو او دا بیس کلاس 2 شو چې موږ تاسې یو د مادر او بل د فادر په نامه جوړ کړئ. نو دریم کلاس یا ډرایوډ کلاس چې له دواړو څخه انهریټ کوي نو موږ تاسې د کلاس نیم استفاده کوو. آسان غواړو لومړی چې موږ تاسې یو کلاس انهریټ کوو یا دا کوو د مادر کلاس دی. غواړو که چې موږ ملټیپل انهریټنس رامنځته کړو په پایتان کې نو موږ تاسې دلته کاما یعنې د کاما په واسطه د دوه کلاسونه جلا کوو
father په نامه دا بل یعنی د دواړو کلاسو څخه انهریټ اخلي. نو د ډیپ په نامه یو فنکشن چې د فرنټس په نامه د خپل یو فنکشن لري او هغه هم د سیل کیورډ څخه استفاده کوي. غواړو چې دلته موږ تاسې د فرنټس کلاسو آیډیانې پرنټ کړو. نو پرنټ father id نو موږ تاسې بیا هم کله چې id استعمالوو سیل ډاټ id زه به دغه دوه دغه ام id کومه چې تر څو زموږ تاسې ښه سر ام id او دا به هم اف id ته چینج کړو چې تر څو دا ښه واضح سي. نو سیلف ډاټ اف id یعنې د فادر کوم id چې دا هغه پرنټ کړه او له هغه وروسته پرنټ mother id بیا هم self dot mid یا د زموږ تاسې لپاره چایلډ کلاسو دغه څنګ کلاس د دواړو کلاسو څخه انهریټ واسطې چې درته موږ وایو ملټیپل انهریټنس. اوس غواړو چې د دې ابجکټ جوړ کړو. نو راځو لومړی موږ تاسې د څنګ کلاس څخه یو ابجکټ جوړوو son په نامه یو ابجکټ جوړوو او دا خپله د څنګ کلاس انهریټ کوي. نو اوس موږ تاسې راځو لومړی دغو ته ایډیانې نو سن اف آی ډي 222 دا صرف یو آی ډي ده چې موږ تاسې ام آی ډي 223. اوس غواړو چې دا د فرنټس فنکشن ته د چایلډ کلاس کال وکړو یعنې هغه پرنټ کړو. نو سن ډاټ فرنټس چې دا پروګرام موږ رن کړو نو موږ ته به د دواړو ایډیانې پرنټ کړي. فادر آی ډي 122 او مادر آی ډي 123 چې دغه انهریټنس په پایتان کې په راتلونکي ویډیو کې به موږ تاسې پر نورو دوه ټایپونه چې یو ملټي لیول انهریټنس دی او بل هیرارکل انهریټنس پر هغو باندې بحث وکړو.